دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ شي. دې ویډیو کې دا ښیي چې یو چینل کې بل چینل څنګه ایډ کړو. مثلا دغلته د آپشن که نه دی چینلو، نو دې کې د که تاسو لومړی نه یې پکېټ کړی دغلته خالي راځي، یا مثلا دغه لاندې لکه دا چینل ده، نو دې کې دا چې بل چینل څنګه ایډ کړو، یا دا یا نور پس مثلا سیرسونه ایډ کوي. نو راځه طریقه کروم ته به راسئ، دلته وای ټي ولیکئ، وای ټي سټوډیو، دا ګوره ته یې راواخیسته، دا به سرچ کړئ. دلته به د سرینه ګوره د پاس لینک کې لیکلي https://studio.youtube.com دا رسمي دی هغه ده. دا به ووایي دغسې به صفحه به خلاص شي. نو دلته به راسئ، دغه اخري نه دویم به ووایي، اخري نه دویم دا نه دې نه پاس. دغه چې کله وویله نو دلته دغه لاندې دا ګوره ایډ سیکشن دا به ووایي، او اخري سر ګوره دا دغه به ووایي فیوچر چینل. دا مې چې کله ووایي خپل چینل به سرچ کړئ. مثلا دا سرچ کومه، نو دا سیکشن ټایټل ده. او دلته به سرچ کړئ. دا ګوره دی راواخیسته ډایرکټ. نو دا به تاسو ووایي او دلته اخري کې ډن به ووایي. دا ګوره د اخري سر کې ایډ شو، او دې نه بعد به تاسو پبلیش ووایي. بس دا اوس ستاسو هغه ته ایډ شو چینل ته، او دا دویم پکې ایډ شو. یا مثلا دلته یو بل رالي، نو دغه چې ته راځه بسیار ښه ورکوې، هغه تا ته رالي. مثلا سیار ښه تاسو کوم چینل ایډ کوئ هغه رالي، ریاضي زده کړه. دا ګوره چینلونه ته رالي، نو تاسو هر یو بیا پکې ټاکئ. نو دغه طریقه وه یو چینل کې بل چینل ایډ کول. په دې هیله چې ویډیو خوښه شوي تر نور ملګرو ورسوئ، چینل سبسکرایب او لایک کړئ. السلام علیکم.